ملګرو د پاکستان کرکټ ټیم کم پسټ بالر چې د شاهنشاه افریدي هغه د اپریشن کړی دی د اپینډکس. شاهنشاه افریدي د 2 ورځو نه چې کم دی هغه په شدید درد کې مبتلا او تکلیف زیاتېدو سره د اسلام آباد په پرایویټ هسپتال کې هغه داخل کړی شوی، کم چې هلته هغه د اپینډکس اپریشن هغه وکړی شو. شاهنشاه افریدي خپل تصویر هغه د ټویټر د لارې او د انسټاګرام د لارې شیر کړی دی، په کم کې چې هغه لیکلی دی چې زما د اپینډکس اپریشن وشو او اوس زما حالت هغه ښه دی، تاسو ټولو ته هغه د دوا درخواست هم کړی دی. تاسو ته د یاد وي شاهنشاه افریدي چې کوم دی دا اوس هغه انفټ دی او کم ډاکټران چې دي هغو کم از کم د 2 هفتو لپاره د آرام مشوره ورکړې ده، خو که د اپینډکس دا کم 2 هفتې تېرې شي د دې نه پس هم په دې کې نور طویل چې کم دی هغه کېدی شي. نو تاسو ته د یاده هم وي چې شاهنشاه افریدي کوم چې د ورلډ کپ کې چې و هغه هم انجري شوی و، بیا چې کوم دی خلکو دا الزام لګاو که چېرته دا شاهنشاه افریدي هغه داسې قسمه پیښه ورته نه وي رامخې ته شوي نو د ورلډ کپ چې کوم دی هغه به وایي پاکستان ګټلی وي. هغه دا وخت چې کوم دی په هسپتال کې داخل دی 2 هفتو لپاره چې کوم دی هغه انفټ هغه ګرځېدلی شوی دی. د دې نه علاوه تاسو ته به یاد وي شاهنشاه افریدي چې کوم دی د شهید خان افریدي زوم هم دی، کومه لور چې دا د هغې نکاح ورسره هم شوې ده، نو هغې هم د شاهنشاه افریدي دپاره د نیک تمناو کوم اظهار چې دی هغه هم کړی دی. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوو چې زموږ د پاکستان قومي کم ټیم پسټ بالر چې دی شاهنشاه افریدي د اپینډکس اپریشن یې کړی دی، دا وخت چې کوم دی په هسپتال کې داخل دی، هغه د ټویټر د لارې دا پیغام خلکو ته جاري کړی دی چې ما ته ټول چې دی هغه دعا کوئ چې الله تعالی ماله روغ صحت هغه راکړي. نو انشاءالله موږ ټول به هغه ته دعا کوو چې الله تعالی له روغ صحت ورکړي. نو دغه معلوماتو دغه نوی ویډیو به د شاهنشاه افریدي باره کې تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یای چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به مې لایو ګو د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.